د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې د پاکستان تر کنټرول لاندې بلوچستان ایالت کې د داعش خراسان څانګې 2 مسؤلین وژل شوي دي. د راپور له مخې دا پیښه په داس حال کې شوې چې یوازې په یوه ورځ کې د داعش 3 مهم مشران په پاکستان کې وژل شوي دي. تر دې وړاندې هم راپور ورکړل شوی و چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د حسن په نوم د داعش خراسان څانګې یو بل مشر وژل شوی دی. څو مهمې پوښتنې په دې وروستیو ورځو کې پاکستان د داعش مشران وژل د څه په معنا دي؟ آیا پاکستان کې رښتیا هم داعش شتون لري او په ټوله کې د پاکستان حکومت د داعش په وړاندې کوم ګامونه پورته کړي دي؟ عزتمند اورېدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د نن څېړنې خپرونې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج صاحب. زه یوسف خان لالی یم. مارج صاحب سړی مه شئ، وخت د بخیر. خپرونه ته هم په خیر راغلی. مارج صاحب غواړم چې پیل دې سوال څخه وکړم چې په رښتیا هم پاکستان کې داعش شته او که نه؟ مننه. لومړی جناب لالی صاحب تاسو ته تخنیکي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورئ، یو شی ثبوت غواړي، لاسوند غواړي، شواهد غواړي، مدارک غواړي، اسناد غواړي، خو دې نه نور پورته ثبوت چېرته ده؟ یو وخت کې موږ به نارې وویلې چې القاعده ډله تپل له سعودي نه سودان نه اسلام آباد ته راغلې ده، بیا اسلام آباد نه بیا د رباني په وخت کې راوستلې وه اسامه په افغانستان ته، او مرکزونه د القاعدې په پاکستان کې چا نه منله تر هغه چې اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې راو پیدا سو، هلته یې مړ کړ او له منځه یې یووړل. باندې تر همدغه لحظې پورې پاکستان به ویلې چې القاعده لا تر اوسه په افغانستان کې هلته طالبانو لومړی حکومت ختم شو، دوی ویل چې القاعده په توربوره کې ده او هلته په تونلو کې په دې جویه کې اسامه ناست اخلی د په خاوره کې پیدا شو. همداسې داعش خراسان خبرې او دا قصې او دا شیان ګورې په څو ورځې مخکې پرون د 2 ورځې نه کېږي چې حسن په نوم باندې یو کس په کراچۍ یو بندري ښار، یو تجارتي ښار، یو کنټرول ښار او هلته صاحب د اول پایتخت د پاکستان هماغه و چې بیا یې فشار راوست اسلام آباد ته. نو په غجې کې یو کس وژل کېږي او ډاکټر خلیزاد ښه خبره وکړله. څه یې کول هلته چې ولې ووژل څه چا سره و؟ دا په خپله چا راوستی و؟ دا په خپله یو سوال دی او ډېر ښه سوال یې مطرح کړی، خو پوه سیاستمدار ده چې یعنې اوس په بلوچستان کې پیدا کېږي، سبا ته په 100 نورو جویو کې همدا داعشان راووځي. دا ټي ټي پي خبره کې خو معلوم ده دفتر چېرته کې ملا مسعود چېرته و، عبدالله مسعود چېرته و، دا نور دا چارباغ ده که څو ده، دا هر یو معلوم ده چې چېرته اوسېږي او څه کوي. خبرې په خپل مملکت ادرس بدلوه او ادرس غلطوه او خپل مقاصد مخته بیایه. پاکستان جوړ شوی په 1940 کال کې د پردیو د غرب د اهدافو لپاره. خپل وزیر د دفاع اعلان کې چې موږ 3 لسیزې ترهګر او تورستان د غرب لپاره وروزل ومساتل. له دې نه پورته نور بل ثبوت په دنیا کې هېڅ محکمې ته هېڅ حقوقي نظام ته نشي کېدای چې اقرار باللسان یو څوک کوي او خپله واضح وایي دا کار من کړی او مدارک هم پیدا کېږي. نو بنا د توریزم مرکز روزنجایونه پړځایونه ټول پاکستان و، پاکستان ده. دغه ډلې ټپلې جوړېږي، دا په سادګۍ نه جوړېږي، دا مهمات ته ضرورت لري، وسیع ته ضرورت لري، البسې ته، لوجستیک ته، روغانیاتو ته، پیسو ته، مصرف، خوراک. دا له کومه کېږي؟ دا خو د ساده نه چې یو عادي کسې ورکړي او ډلې ورکړي، دا لوی مافیایي کړۍ دي. دې باندې کار کوي. پاکستان همیشه دغه ترهګر دا روزلي دي، لېږلي دي، سیمه نارامه کړله. دې نه خپل معیشت ته خپل کمیشن خپلې پیسې اخیستې. دا سبا چې په سیمه کې جنګ نه وي، پاکستان لاس پکې نه وي، یا په افغانستان خواته یا نور مرکزي اسیا ته یا سعودي او عربو خواته او چېرته، نو دا جنرالان د نظامیان د پیسې او د معیشت اوسپنه د رشوت ته کومه کوي؟ او پولیس خو له خلکو اخلي، غړي ډېر واخله او دنه واخله دی هغه وه. دا پوځیان چې دغه په بهر کې په لویو مملکتو کې قصرونه جوړ کړي دي، زمنې په لویو یونیورسټیانو کې درسونه وایي، دا به له کومه کوي؟ دا له خوا ګونګه فساد او څو کورنۍ دي پاکستان کې چې د پاکستان سیستم رهبري کوي، پیسې سیاست هر څه دوی سره دي. پاکستان اسټابلیشمنټ ورته وایي.
ما خو بارها په تلویزیونونو کې مثلا سندیان ورته 22 خاندان وایي، پنجابیان ورته ولټي خاندان وایي، پښتانه ورته نواب صاحب وایي، بلوچان سردارجي ورته وایي، سردار صاحب. همدا خلک دي چې کته پورته کېږي، کله یو کورې راسي حکومت ته، کله بله. یو 4 پایې حکومت جوړ کړه، را پایه او بل ته تعدیل ده. نو بنان کنټرول څوک کوي؟ بهرنی او کورنی سیاست ورته غږ ورکوي. خپله دي استخباراتو رئیس حمید ګل ویلي چې د موږ چیف افسر واشنګټن ټاکل کېږي. نو له دې نه نور ښکاره مسایل سره کومه کې دا چې ادرس بدلوم چې ټي ټي پی افغانستان کې د اوسه موږ د پلان حکومت صحیح. مورد صاحب که په رښتیا هم ستاسو خبرو ته په کتو داعش په پاکستان کې وي، ولې د پاکستان حکومت پر وړاندې ګام نه اخلي؟ ولې مبارزه نه ورسره کوي؟ پاکستان حکومت په خپله جوړ کړي دي، جوړوي یې، نور هم روزي. ولې؟ د غرب امر ورته کړی دا جوړ کړه، ویې لکه مرکزي اسیا دا برنامه. ځکه د ایران هم ولسمشر چې ورغی یوازینی دار وهم د ایران هم دا خپل ایراني سیاستمدارانو ویل چې موږ ته خطر چې غرب امریکا پېښوي، دلته یو افراطي ډله رانباسي ایران ته، او د ایران امنیت او ثبات پې خرابوي. د هغه لپاره هغه ورغی چې هغه پوهېږي چې افغانستان د وس قدرت نه لري. پاکستان سره یې ویل چې د بلوچستان له سیمې نه موږ ته څوک راونه لېږي. همې اخطار ورکړی چې موږ څه تدابیر نیسو، څه کوو. همې ورته ویلي خو د خواهش تر کړی ده، همې ورته ګټ او تاوان د سیمې تشریح کړی ده. دا چې خپله ګورې هغه وخت کې به هغه ورته ویلي وه پاکستان چې موږ دا خطر نه لرو، که دا احتیاط کوئ چې له افغانستانه دا کار د افغانستان کې څوک کومه ډله ده. یعنې معنا د دې خبرې هم دا ده چې دی به داعش خراسان په نوم روزي، بیا به رالېږي افغانستان. ګورې دغه یو ډله لاړه دغه د په نوم د اصلاحاتو په نوم د اپوزیسیونو په نوم په بل دا فوزیه کوفي ده او د عبدالله کوم خوریای ده او د بعضې کسان هلته ورغلي دي. دغه کسان چې دوی خراسان غواړي، دغه کسان دي چې وایي موږ افغانان نه یو، دغه کسان دي چې تر پرونه پورې ویل چې پنجاب په بدې ویلې، طالب او نور په پاکستان تړل ده، نن هلته ناست دي. د چی چې په نوم باندې فلاني دا تا وظیفه ده، تا ته څوک واک اختیار درکړي، ته افغانستان کې سیستم بدل کړي، ته په بهر کې جای نه لرې، راځې دلته په افغانستان کې دلته حکومت پروت ده چې په ډول ده پروته اوس زور او طاقت هر څه سره ده. ته ویې له زور طاقت سره همده وویستلې، ته اوس بیا راځې بیا پاکستان حکومت غواړې. هلته دغه د خراسان داعش پروژې ورکول کېږي دوی ته، ځکه دوی په قاچاق او په مواد مخدره کې په شبکو د داعش کې تروریستي کې لاس درلوده او لاس لري، همدغه ګلچین کړل، همدغه کسان یې بوت ته څه کېنئ. دا خو داسې که عطا نور هلته کېنئ، قانع کېنئ، حاجي قدیر زوی کېنئ، مثلا سیاف کېنئ، ګلبدین کېنئ، ځکه هغه خو پېژندل سوي چیرې دي یا خلیلي او محقق راولي. هغه څوک د همدغو سلسلې نه نور کسان نوي چیرې راولي، بیا یې کراکرا ستر کوي، شهرت ورکوي، ستر کوي یې، پیسې ورکوي، امکانات ورکوي، بیا دوی په مټ باندې دا کار کوي. دغه هلته کېنول او بیا داسې یو پروژه موږ لرو، تاسې دې نه حمایت وکړئ، تاسې ته زه امتیازات درکوم. دوی صرف یو شی مني، پیسه ده، درست، غلا ده او بس بل کار دوی نه ده. دغسې صحیح. مورد صاحب که د داعش فعالیت همدا ډول وي په پاکستان کې لکه څنګه چې کتل کېږي چې په تېرو څو ورځو کې د دوی مهم مشران هم وژل شوي دي پاکستان کې، فکر کوئ دغه فعالیت به د سیمې لپاره څومره ګواښ رامنځته کړي؟ ګورې خامخا ګواښ لري. دا روسیه نارامه ده، چین وایي چې سنجان د چین او دې ته د خطر نه یي، د ایران قصه خو ما وکړله، هند خپل هم نګراني لري. مثلا او د اوس ښاغلی متقي سره ګوري، څو مله مخکې له ایراني چارواکو سره وکتل، خپل هند چارواکي مسکو چین ته تللي وه. دغه ټول نګراني ټول په دې پیږي حقیقت چې دا پاکستان دی. اسناد مو ګوري، دغه اوس دا کسان وژل کېږي په بلوچستان او په کراچۍ کې، دا خو بې څنډو ده. دا کراچۍ کې تصادفاً ګیر سه او مړ سه، دوی اوس راځي قصدن په پښتنو په بلوچو سیمو کې هم بعض داعشان خپله دوی په نښه کوي چې دنیا ته وښیي چې په کراچۍ او په پنجاب او په سند کې ارامي ده. دلته وضعیت که بمبار کېږي، که عملیات کېږي، که جنګ کېږي، دا د پښتنو بلوچو په سیمه کې قصدن کوي.
اما په دې باندې ټول پیږي چې دوی اصلي مرکزونه دفترونه سوق و اداره او قومنده په پنجاب کې لکه څنګه چې اسامه بن لادن راته ګیر نو له دې نه زه نه پوهېږم چې د افغانستان ملت د سیمې ملتونه غرب نړۍ ملل متحد دغه ټول حقوقي نظامونه د دنیا غیر حقوقي سیاسي نو له دې نه کوم کره شواهد ثبوت غواړي که واقعا د داعش په وړاندې مبارزه کوي روسیه او چین او ایران به نن پوه شي دغه نن پوه شي که تاسې رښتیا نګراني لرئ له دې داعش نه او دې ډلې نه مرکزي اسیا ته خطر پېښ نه شي شرقي روسیې ته شوروي پخواني ته خطر پېښ آذربایجان ته مثلا ګرجستان ته او دې ځای ته نو دغه تاسې باید پوه شئ د پاکستان د تدابیر خپل ونیسئ او که تفاهم ورسره لرئ او ګټې اخلئ او تاسې هم په دې لویو پروژو مافیایي کې شریک یئ یو مثلا د یو فوټبال میدان جوړوئ توپ د وهې هرې خواته او راوړې په افغانستان او په عراق او په خلیج او په دې ځای کې هغه بیا نو بله مسله او که حقیقت منئ خو دا د نو پاکستان له دې نه لویه رسوایي لوی شرم ډېره مننه زه ګومانم که په دنیا کې بل چاته بیا نور په خپل مملکت ته دا ډېره زیاته مننه داعش او د بل خبره کوي او د ټي ټي پي خبره کوي د تراګر خبره کوي او چې افغانستان کې دا انتهایی بې شرمه چارواکي درست مارش صاحب بحث ته به دوام ورکوو وروسته یوې لنډې دمې عزتمن لیدونکو لنډه دمه لرو بیرته راګرځو د بحث دوام ته ښه راغلاست مارش صاحب د داعش سره د مبارزې په برخه کې ستاسو لاندې نړیوال مکلفیتونه څه دي زه فکر نه کوم چې نړیوال مکلفیت لري هغوی خپله جوړ کړی ده ما وخت ارزو نه موخه مارش صاحب تنها غرب نه ده تاسو چې اشاره ورته وکوله چې دوی جوړه کړې ټول نړیوال شرق بلاک چین روسیه نور هیوادونه نه نور هر یو خپل تدابیر نیولي ګوره داعش د عراق داعش نوم دال الف عین شین دولت اسلامی عراق شام دا په هغه زمان کې جو سوال رئیس البغدادي و په نوم باندې څوک هغه له منځه لاړ زواهري سو بل دا جدا قصې دي بخره غواړم زواهري نه بل څوک ځکه زواهري خو د القاعدې و مطلب مې دا ده چې هغه وخت روسیې مداخله پرې وکړله دا جوړ کړی غرب د خپل اهدافو لپاره چې دغه سیمې چې اوس د غزا او د ژوند کې جنګ په دم باندې نارامي کړي روسیې چې کله مداخله وکړه غرب ورته ویل چې وایم دا خصوصیت توریزم تم له منځه بیا زین له منځه بیا غرب پوڅه چې ولا لا دینه خو دایمي استفاده کولای شي ځکه شی جوړی دی خپل اهداف لپاره ځکه داعش کله کرا پرې خود لګي خصوص تکړه خبر کني پاور کې په سرعت او په ډیر تیز روان و او په ډیر غټ قوت روان و دغه لپاره دا خبره غلط چې په سوریه کې جنگ او جنجال زیات او ډیر بل اخره دا ټیټ په دنیا کې اوس بیرته غواړي له دنیا استفاده وکړي ځکه په دوس کار وسه نوې پروژې نوې اقوال کړ چې غره پلاس کوي چې مانزه ګمان کوم روسیا مداخله وکړي ایران خپل تدابیر ونیول عربان خپل تدابیر ونیول چین خپل ونیول روسیه خپل ونه چې ما ولن مثال ورکړ اروپا او د هوادونو خو پیږي چې مطمئن یو د په داعش دا خبره ناراضي او نه دا پروژې ته کار کول چې وي سیستم سرحدونه معلوم دي اول ته کارم نه لري دا داعش شانو مالک الته کار نه لري کار په نورو ځای کې ده نور نه کې ویتنام او جاپان دي ته وګورو سنگاپور او ماليزیا او اندونیزیا دوی هم خپل تدابیر لري نو بنان پاتې سو دغه د سیمې لند هیوادونه که دغه اوسني د سیمې هیوادونه واقعا تفاهم کوي همکاري او همغږي د افغانستان سره هم وکړي لکه څنګه چې اوس فارمت مسکو ته مخالفه متقید او څه ده بل نو ورکسه په دغه ډول باندې په دغه مجالس د جوړ کې مسؤلین دي امارات هم راوړي چې د اقل د خپل دریزه دفاع وکړي کدینه سوال لري د جواب ورکړي او یاد ده چې خپل وړاندیز ولري دغه پریکړه چې کی په دې کې بیا تایید کړه چې حقوقي اعتبار پیدا کړي بغیر هغه دې پریکړه په افغانستان باندې هیڅ اثر نه لري کله موږ په ګټه ومنو کنه وای چې نه موږ ځکه ځامت نه څنګه استاد ته نه ملګرو ملتونو سازمان د کوشش وکړي چې اوس خدای واقعیت نه په افغانستان کې یو نو استاد نماینده دي طالبان راته ومني او په طالبان ته فشار راولي چې دوی اصلاحات راولي بشر صحیح
همدغسې نورو مجالسو د جوی کې باید او سهم ولري همکاري په دې وکړي نه په خبرتنه رالسي وسایل کمک مرسته هر څه هغه وخت کې بیا کېدای شي دغه سیمه راحت اوسي ارام اوسي او داسې فکر وکړي چې داعش نه دلته راځي که نه داعش په ډول نه او ډول هر خواته ننوځي دا کار کې ګوره تر اوسه چا بابا نه دي چې پاکستان کې به داعش شي دومره پاکستان غورېده مانه اوس ګورې چې ثبات مرکزونه هم راوځي ثبات وسلې او مهمات هم راوځي کمیت یې معلومېږي چې 2 لکه او 2 زره نفر په پاکستان کې دغه پروګرامونه پروژې لوی لاس جوړې سوي دي جوړېږي د خپلو اهدافو مارټ صاحب بله مسله چې اوس یو ځل بیا بحث پې کېږي خبرې پرې کېږي د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې که هندوستان په موږ برید وکړي نو بیا به ډېر سخت ځواب موږ ورته ورکړو فکر کوئ په رښتیا هم لا تر اوسه د مې میاشتې د جګړې اثرات شته او لا هم د هندوستان او پاکستان ترمنځ روابط او اړیکې نه دي عادي شوي ګوره پاکستان او هندوستان جګړه کنټرول جګړه د هغه دواړه د غرب په لاس کې ده د واقعیت نه که زه کنټرول یې مارش صاحب بیا که کنټرول یې ګواښونه بیا ولې یو بل ته کوي ورځ تر بلې دا خو سیاست ده دا خو خپلو ملتونو دپاره خبرې کوي دوی غواړي خپلو ملتونو ته سټرس ورکړي وارخطایي ورکړي یو هرج مرج رامنځته کړي خپل قوت په دنیا کې ښیي خپل ملتونه ښیي چې زه قوت لرم هغه امتیازات او بعضې شراکتونه بعضې مسایل چې دي هغه ترلاسه کوي خپل اهدافو ته ځان رسوي په مې میاشت کې کله چې دوی خرپکر سو د ټرمپ یو تلیفون دواړه غلي سول زنګ ورته چې هلکانو غلي سئ ته موږ مصروف په اوکراین او په خلیج دې مسایلو کې جنګ یې بیا ونه کړ بیا که د زور مسله یي خو دې ما ټول دنیا پوهېږي چې هند غښتلی ده هم د وسلې لحاظ هم د نفوس لحاظ هم تاریخ ودلی ده په 1955 کال کې چې کله جګړه سوله پاکستان تسلیم سو په 1901 کال کې بنګال ته جدا کړ هم له 93 زره پوځ نه جامع ویستلې هند دا خو واضح خبره د هند زونه یا څومره د عمران خان په وخت یو کشمیر کې دوی منډې ولاته هند بمباردو کړه د هند یو پیلوټ هم ولیدل امر ورته وکړ چې پیلوټ فورا په 12 ساعتو کې تسلیم کړ فورا تسلیم کړ په عزت او پاوه ماندا خو ما بیا وټویل نه د امریس نور کشمیر کې لاس نه وای لا مغه وخت روسه پورې په کشمیر کې ټاک نه رسو نه کوي داری به خو دې نه خبره د ماسدار مملکت د خپل عزت او د حیثیت لپاره اعتبار لپاره او لاف وي یا خبره وکړي داسې کومه ځکه دا وته قبرص دومره وړاکه مملکت معلوم نه چې ترکیه غیر خاور د کابل خلک غیر سیاحت ورسي مارش صاحب ما ته بله پوښتنه دلته پیدا شوه په بخښنې سره مارش صاحب که وخت راکوئ تاسو ویل چې ټرمپ په یوه ټلیفون سره د پاکستان او هندوستان جګړه ختمه کړله ولې لا تر اوسه د هندوستان رسمي چارواکو په شمول د هندوستان د لومړي وزیر نریندرا مودي ټرمپ ته د دغه کار امتیاز نه دی ورکړی او تحلیلونه په دې دي چې ځکه چې ښاغلي ټرمپ ته امتیاز نه دی ورکړی د دې جګړې د درېدو لپاره اوس امریکا د هندوستان څخه فاصله نیسي ګورئ دا خو صحیح ده چې هندوستان فاصله لږ لږ په دې نیسي ځکه هند اوس خودکفا مملکت په خپل پښو ولاړ په خپل انرژي په هر څه ولاړ ده له روس سره او چین سره اړیکې هم ښې دي اماده په دې پی که له هند سره اړیکه قطع کړم او بخښنه امریکا سره بیا دی په تاوان ده تاسو وګورئ دغه د پی آی پی پروژه ښه ترلاسه شوې ده کاسا یو زر یا ټاپي پروژه خو دا غرب ورته ویلي کنه هند خو ضرورت دی هند ته ویله چا تېر وخت چارې مخله ګوره پی آی پی دغه پاکستان آی پی آی ایران پاکستان انډیا دغه پایپلاین خو مکمل جوړ شو دا پروژه په 2009 کال کې مکمل بشپړ شوې وه بارم کله چې غرب هم ورته وکړ نو خبره وکړه تر اوسه پورې خپله پاکستاني چارواکو ویل چې مننه یې وکړه تشکر یې وکړ له ټرمپ نه چې دغه جګړه ودرېدله یعنی معنا داسې ټرمپ دا خبره وکړله هند په دې سیاستونو باندې پیږي چې له غرب سره اړیکې خرابې کړم په روسیه او په چین اعتبار نشته بیا په آینده کې په راتلونکي کې خطر ته پیښ کېږي دغه لپاره دغه کنټرول په دې ده چې درست مارش صاحب د هندوستان اوسنۍ کومه رهبري چې ده یعنی په راس کې ښاغلی مودي دی بي جي پي ګوند ده د دوی کوم وزیران چې دي هر څه دغه تاسو د هند غوندې هیواد حکومتوالۍ لپاره چې دوی د حکومت په مشرۍ کې وي وړ بولئ او که نه
بالکل دا خو د هند ملت خپله د اوسنی حکومت چې راوستله د نظامالدین د خپله د ګجراتو ده د خپلې د ګوند دا شان چې دوی کړي دي هندوان ډېر هوښیار دي په ټول د تاریخ د بشري کې هندوان همیشه ډېر احتیاط او نرم سیاست کار اخیستی همدا اوس چې مختلفې ډلې تپلې په ورتلې په دوی حکومت کوو مګر اوس بڼه بدله سوې ده دوی همیشه سوله دي اوس سوله د خپلې خاورې دپاره کوي مګر پردی که څوک حمله پرې وکړي بیا نه پرېږدي دا کار سوی بله خبره دا ده چې غرب کله کله غواړي په پاکستان فشار راوړي بیا هند ته وایي په پاکستان پټګي کوي اوس په دغه وختو کې بیا هم پاکستان اورېدلی دي چې هند په موږ باندې حمله کوي ځکه د چین لپاره د چین مخه ډک کړي دلته بعضې بغاوتونه خپله پاکستان شروع کړله اوس یو درس یو غوږ پرې تاووي هغه د غرب لخوا هند ته ویل کېږي ځکه دوی وارخطا دي چې که هند حمله وکړي داسې کوو هڅه کوو مخکې له مخکې تیاری نیسي او احساسات د خلکو راپورته کوي نن سبا په دې پوه سوی چې اوس بلوچان او پښتانه هند ته جنګ ته نه ځي دوی واضح په مجلسو کې ویل چې جګړه د پوځ کار ده موږ باید قربان پخوا خو دا وه چې هله هندو ده کافر ده مسلمان یم زه جهاد ده ټول پښتانه ټول منډه کړه بلوچان منډه کړه او دوی هوښیار سوي دي و دوی منډه کړه بل دغه ظلمونه چې خپله پنجابیانو په پښتنو بلوڅو وکړه دوی نور په دې پوه شول اوس ګورئ تاسې پنجاب ته چې بلوچ او پښتون ځي هغه ته باید ویزا پکار ده ویزا ده خو نوم یې فورما ورکړې ده ټول مشخصات ټول شان لیکل کېږي اجازه ورکړل کېږي دا معلومي چې څوک راغی له چی سره راغی له چا سره راغی کوم مقدار مواد چې ورسره دي یعنې دومره بې اعتباري ده بل یو اعتباري دا ده چې دی پوهېږي چې دا خلک تاوان ورته ورسېد دوهم په دې باندې هم پوهېږي چې دا خلک دیمانې د افغانان دي دا تر مارګلې پورې دا خاوره بېرته اخر افغانستان ته ځي دا وجه ده چې ډېر هغه دي که نه دوراني تاسې واګه نه ووینئ مهاجرین قومي مهاجر پارټي له خلک ځي ورازیات او تابعیت ورکوي دې خلکو سره دوه ګوني چلند کوي مارج صاحب که بحث سر راټول کو اوس جنبندي به وکړو 2 دقیقې وخت لرو څه په کار دي څه باید ترسره شي هېڅ په کار نه دي هېڅ موږ نسو کولی غیر له دې نه چې ځکه پاکستان په دې پوهېږي چې خدای بهرنی او کورنی سیاست د په لاس کې نه ده دا د یو مملکت په حیث باندې یو شی نشي کولی چې راسي له نورو سره تفاهم وکړي نه حداقل موخه دا مارج صاحب چې سیمې ته داعش څخه خطر رامنځته نه شي د دې په اړه باندې څه ترسره کېدلی شي که دوی وغواړي البته مهرباني هر مملکت د خپل تدابیر ونیسي که نه داعش را روان ده پروژه یې شته همدې لپاره دغه غږ هم راپورته کېږي دا په لوی لاس جوړېږي وخت مارج په خپل سر څوک چې نشي کولی خپله پاکستان کې غیر د ایسای نه د ایسا له بې مشورې نه یا د ایسای بې اطلاع نه هېڅ فرد ځان نشي کورولی دا خو راځکه چې یو غټه ډله جوړېږي ګروپ جوړېږي ګوند جوړېږي حرکت جوړېږي تاریخ جوړېږي دا له خیال او فکر نه لرې ده دا په تفاهم باندې کېږي هر مملکت ته په ګډون د افغانستان ایران چین روسیه خپل لکه تدابیر چې نیسي خپل تدابیر ته ونیسي موږ هم خوشحاله په دې چې اوس طالبان دي کله چې داعش سر پورته کوي فورا یې وهي او ایسته کوي له منځه بیایي دا کار د دغه مورا کار نه کوي نوم یې داسې نوم نه ده چې مثلا ټول دنیا ته دا د عراق شام باندې راغلی د جمهوریت په وخت کې هم داعش به سره خلکو به قوي عمل سره عکس العمل اردو کوه نسبت له طالب نورو سره ځکه په دې باندې ټول اساسیت لري اما پاکستان کوشش کوي و د خراسان نوم پرېږدي او دلته تجزیه فکرونه جوړول او مثلا افغانستان کې به اتفاقي جوړ قومي جنګو ته لاس ول خلک په دې نوم باندې تحریک کوي اما خراساني خواهان ځان ته غوښتي وو هغه دغه مشکل شاید دلته جوړ کړي بارم ګمان وکړم چې کار وکړي ځکه خلک هم هوښیار دي اوس په افغانستان کې تدابیر هم نیول سوي امنیت هم ده او زه اتفاقي که چېرته جاپیجای شي او زه ګمان وکړم چې امارت اسلامي ورسره تفاهم وکړي دا تفاهم نه کړي دا خپل ذهنا فکرا ډېره زیاته مننه د عقل پر بنیاد د منفعت او سیاست پر بنیاد دوی سره دای شان ډېره زیاته مننه د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارج په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم عزتمند اورېدونکو د نن څېړنه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم ښې چارې ښه وخت ښې شبې